وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سورة الرحمن مدنية وهي 78 آية. سورة رحمان مدنی سورت تے او کا مکی سورت تے پدے کے اختلاف دے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ یو سو روایات دا احادیث مبارکو راولی دی او دا دغه روایاتو په وجه ترجیح دی لورکړی چې دا مکی صورت دی، مکه مکرمه کې نازل شوی، هجرت نه مخکې. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے چې پیغمبر علیہ السلام د خلکو په مخ کې دا سورۃ رحمان تلاوت وکړو. نو دغه خلکو سورۃ رحمان ووریدو، خاموشي ووریدو. وی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې ما په لیلۃ الجن کې د پیریانو په مخ کې د دې سورۃ تلاوت کړی دی، هغوی خو ډېر ښه اثر قبول کړی دی، ستاسو نه بهترو. ځکه چې کله به ما وی چې فبأي آلاء ربکما تکذبان، نو پیریانو به په یو آواز باندې وی لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم کم د نعمتونو د خپل رب اے پیریانو بنی آدمو تاسو تکذیب کوئ. پیریانو به لا بشیء من نعمک ربنا، اے زمن پروردگارا ستا په یو نعمت باندې هم من تکذیب نکو، فلک الحمد، تعالی حمد ثنا. نو دې حدیث نه معلومیږي چې دا سورت مکه کې نازل شوی دی، ځکه چې د لیلۃ الجن روایات دا په مکه کې دي. پیغمبر علیہ السلام په مکه کې پیریانو ته تبلیغ کو. دا نور روایات هم شته چې دا غي نه معلومیږي چې دا سورت مکی دی. په دې صورت کې لفظ د رحمان ذکر شوی دی، شروع د دې شوی ده. او په دې کې یو مصلحت دا دی چې کفار مکه د الله پاک په نومونو کې د رحمان نه ناواقف وو. نو کله دوی مخکې بچا رحمان نوم ذکر کې، دوی به مر رحمان، دا رحمان څه شی دی؟ نو دا خلق د رحمان د نوم نه واقف کولو د پاره په دې صورت کې د الله د نومونو نه د رحمان نوم انتخاب وشو. نو دا صورت بعض روایاتو نه معلومیږي چې دا مکی دی، او بعض روایاتو نه معلومیږي چې دا مدنی دی، هجرت نه رستو مدینه کې نازل شوی دی. وهي 78 آية، أتأويا آياتنا دي، وثلاث ركوعات، او پدې کې 3 رکوګانې دي. الرحمن علم القرآن، الله چې نوم رحمان دی هغه ذات ته علم القرآن چې تعلیم د قرآن ورکړي دی.
قرآن پاک یو عظیم نعمت تے په نعمتونو کې یو اوچت نعمت او رحمت. قرآن پاک یو داسې بحر بے پایان یو لوی سمندر دی او انسان یو ضعیف مخلوق دی. نو دې ضعیف مخلوق ته د اسمانونو نه او د غرونو نه زیات وزندار شیز ذمہواری ورکړې شوې ده. د الله عبادت کول، د الله حکمونه منل، د الله قانون نافذ کول دا یو ډیر وزندار شی دی. اوس انسان به دا څنګه برداشت کوي؟ دا د رحمان مهرباني ده. چرته انسان او چرته د الله کلام برداشت کول. الرحمن علم القرآن. الله چې نوم رحمان دی هغه ذات دی چې تعلیم د قرآن ورکو. خلق الانسان او یو نعمت دار چې انسان پیدا کو. علمه البیان او تعلیم ولا ورکه د بیان کولو. خلق الانسان انسان پیدا کو موجود کو. دا الله په نعمتونو کې لوی نعمت د انسان موجود کېدلی بلکې د نورو نعمتونو جرړه ده. ایجاد موجود کول. نو دا ایجاد په دوه قسمه دی، یو ایجاد ذات او بل ایجاد صفت. نو الله پاک ایجاد ذات کړی د انسان ذات موجود کو پیدا یې کو، او ایجاد صفت بیا تعلیم د بیان ولا ورکو د پکې صفت پیدا کو. الله په خپل قدرت باندې انسان پیدا کو او د انسان لا اظهار د ما فی الضمیر پزړه کې دنه کوم خبره ده اب څنګه بیانې. نو د بیان قوت ورکو، علم ولا ورکو. په دغه صفت د علم او په صفت د بیان قرآن زده کوي او بل ته خی. د خیر او د شر، د هدایت او د ضلالت، د ایمان او د کفر، د دنیا او د آخرت ټول خبره دا په بیان باندې واضحه کیږي. په خپل انسان پوهیږي او بل هم پوهیږي. نو دا الله خپل صفاتونه په دې کې بیانېږي. رحمان هغه ذات ته چې تعلیم د قرآن ورکړ. د دې تعلیم قرآن تقاضا څه شی کوي؟ دا لفظ د رحمان کې رحمت تقاضا کوي چې د مخلوق ته د الله قرآن وکړي. د الله رحمت تقاضا وکړه او انسان پیدا کو تعلیم د قرآن ولا ورکو. کدی په الله څوک لازمول نشي کولی، واجبول نشي کولی. ازرو رحم و کرم په خپل پزان واجب کړی دي چې مخلوق په پیدا کوم او هدایت به وته کوم. مخکې صورت کې الله پاک د دنیا نعمتونه او د آخرت د نعمتونو ذکر مسلسل کوي. علم القرآن پدې کې الله په نعمتونو کې یو لوی نعمت ذکر ک ابتداء د تعلیم د قرآن نو کړلا. ځکه دا نعمت د قرآن پدې کې د انسان د دنیا او د آخرت دواړه خیر او برکت راجمه دي.
چا چې د قرآن حق ادا کو قرآن زده کو قرآن بل توخو لکه صحابه کرام نو د آخرت درجه ورته ملو دي د دنیا نعمتونه به ورته ملو دي علم القرآن دا علم لفظ د عربی د قاعده مطابق دو مفعول غواړي علم وروي خودل سی ورو خودل قرآن ورخو علم القرآن چاته ورخو د دویم مفعول دی نو دغه دویم مفعول دی که ذکر نه دی علم القرآن د علم لپاره یو مفعول قرآن ذکر شو دویم مفعول چاته وخو هغه دویم مفعول نه دی ذکر نو مفسرین فرمای چې بلا واسطه الله پاک تعلیم د قرآن ورکړی چاته ورکړی محمد رسول الله ته ورکړی صلی الله علیه وسلم نو دغه دویم مفعول د پیغمبر علیه السلام شو د قرآن تعلیم ورکو پیغمبر علیه السلام ته ورکو او بیا د پیغمبر علیه السلام په واسطه باندې د تمام مخلوق ته ورکړی دی او یو وجه مفسرین وی چې د نازلولو د قرآن مقصد د تمام مخلوق ته هدایت ورکول د تمام مخلوق ته خپل اخلاق او خپل اعمال خودل نو د دې وجه نه خاص مفعول ذکر نشو نو دویم مفعول نه ذکر کولو کې اشاره عموم ترا چې تمام مخلوق ته الله د قرآن تعلیم ورکو خلق الانسان علمه البیان الله پاک انسان پیدا کو علمه البیان او د بیان تعلیم ورکو نو د انسان پیدا کېدل ځان له یو لوی نعمت دی او ترتیب طبعی په اعتبار باندې دا نعمت مخکې ذکر کول پکارو چې الرحمن خلق الانسان وعلم القرآن نو علم القرآن الله مخکې ذکر کو او خلق الانسان رستو ذکر کو اشاره پکې دی ترا چې د انسان د پیدا کولو اصل مقصد ګوره تعلیم د قرآن دی د قرآن خودل شوی لار باندې تګ دی د انسان د پیدا کېدو اصل مقصد تعلیم قرآن او په تعلیم د قرآن باندې تګ دی لکه نور آیاتونو کې الله دا خبره واضحه کړه چې انسان ګوري تمه پیدا کړی دی چې تمه زما عبادت کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت له الله پیدا کړی او ظاهر خبره ده چې عبادت بغیر د تعلیم د قرآن نه کیږي تبع عبادت سو کې په قرآن کې د تعلیم طریقه د عبادت طریقه زده کا نو په حق طریقه باندې عبادت وکا عبادت له پیدای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او طریقه د عبادت ته قرآن خي نو قرآن لازمی دی دیو جنا د انسان د پیدایش نه مخکې تعلیم د قرآن ذکر شو بیا د انسان د پیدا کېدو نه رستو چې کوم نعمتونه انسان ته الله ورکوي بشمیره دي او پاغه کې خاص طور باندې تعلیم د بیان ذکر شو علمه البیان الله پاک تعلیم ورکړي انسان ته د بیان کولو دا ځکه چې د کوم نعمتونو تعلق د انسان د وجود او د بقا سره دی مثلا خوړل سکل یخنی ګرمي د دینه بچ کېدل
د اوسېدلو انتظام په دې نعمتونو کې خدا تمام حیوانات ته انسان سره شریک دي او هغه نعمت چې د انسان سره خاص دی په هغې کې تعلیم قرآن اول او تعلیم د بیان دا دویم ذکر شو ځکه په خپله پوهېدل او بل پوهول دا په تعلیم باندې دي نو تعلیم د قرآن او تعلیم د بیان دا ذکر کړل الله پاک اوس دا بیان دا په ژبه باندې هم کیږي او په لیکلو باندې هم کیږي یو بل سره ځان پویول او بل پویول د دې چې څومره طریقې دي علمه البیان کې الله راوستل کاغه په لیکلو وي کاغه په ویلو وي او که په دې جدید آلاتو باندې وي بیا د مختلفو علاقو د مختلفو قومونو د مختلفو زمانو دا ژبې دا ټول په تعلیم د بیان کې الله پاک راجمع کړي دي علم الاسماء كلها وعلم آدم الاسماء كلها آدم علیہ السلام ته ټول نومونه الله خو دا تمام اشیاء پکې راغلي الرحمن علم القرآن الله پاک چې نومې رحمان دی هغه ذات دی علم القرآن چې تعلیم د قرآن ورکړی دی خلق الانسان الله پاک انسان پیدا کړی دی علمه البیان تعلیم ورکړی دی د بیان کولو بیان خپل معنی ښکاره کول نو پزړه کې چې سړي هغه ښکاره کول الشمس والقمر بحسبان نور او سپومه روان دي بحسبان په حساب باندې د نور خطل پریوتل دارنګ د سپومه نوې میاش پیدا کېدل او بیا رو ختمېدل یو نظام باندې الله پاک روان کړی دی موسمونه په دې باندې بدلیږي را بدلیږي یو خاص قانون باندې دا نظام روان دی مجال نشته یو ساعت یو ضربر دا د خپل حساب کتاب نه اخوا دی خوشي د خپل دایره نه بهر قدم کیږي نو د خپل مالک او د خالق ورکړې شو احکام باندې نور اوس په مې روان دي نو دا د انسان خدمت کوي کوتاهی نه کوي هر وخت په خپل ډیوټي کې مشغول دي انسان دوی نه عبرت واخلا تم خپل ډیوټي وپیژنه الشمس والقمر بحسبان نور اوس په مې دواړه په حساب باندې دي دواړو لپاره یو حساب دی والنجم والشجر يسجدان بیتنی بوټي والشجر تنداري ونی يسجدان سجدي کوي الله تا والنجم والشجر نجم هغه بوټ ته وي چې د هغې زیلی خورېږي او تنه یې نه وي او شجر هغه ونې ته وایي چې د هغې خپله تنه وي هر قسمه بوټي که تندار دي که بې تنې دي ټول الله ته سجده کوي او سجده کول انتهایی تعظیم او طاعت او تابعداري علامه ده نو دې کې مراد د هرې ونې بوټي زیلې پاڼې ګلونه میوې الله چې کم کار له پیدا کړي او مقه کار کوي دا تابعداري زده دوی کم مقصد له چې الله پیدا کړي او مقه مقصد به پوره کوي
د انسان په فایده باندې برازي نو دا د هر یو بوټي که تندار دی او که بې تنې دی دا خپله ډیوټي ده او ډیوټي پوره کوي نو هر مخلوق په خپله ډیوټۍ لګیا دی د خپل رب تابعداري کوي خپله فایده یې چېرته کمه نه کړله او د دې تابعدارۍ نه تعبیر کیږي په سجدې باندې هر شی سجده کوي که تندار دی او که بېتنې دي سجده کوي یعنی د الله تابع دي کم خاصیت چې پکې الله پیدا کړی خاصیت یې ایر نه کړ خپله ډیوټي خطا نه کړله والنجم والشجر یسجدان بېتنې بوټي او تندار بوټي یسجدان سجدې کوي تابعداري کوي د حکم الهي والسماء رفعها ووضع الميزان اسمان الله پورته کړی دی ووضع الميزان او تلم الله پاک پیدا کړی دی رفعا او وضعا دا دو متقابل الفاظ دي رفع معنی پورته کول وضع معنی احکاته کول اول اسمان الله ذکر که پورته کړی دی نو دې کې ظاهري بلندی او معنوي بلندی دواړه راغلل درجه اوچته کېدل اسمان د ځمکې په نسبت باندې بالا او برتر دی د اسمان مقابله کې ځمکه راښکته ده وضع د تلې دا په منځ کې رااله والسماء رفعها ووضع الارض ځمکه ښکته کړله نو ځمکه ښکته ده اسمان پورته دی تلې دې منځ کې ځوړنده کړی د انصاف دپاره نو د ځمکې او د اسمان د پیدا کېدو غرض عدل قائمول دی او د عدل قائمولو دپاره تله ده عدل او انصاف د ځمکې او د اسمان د پیدایش غرض او مقصد عدل او انصاف قائمول او عدل او انصاف په تله باندې دی میزان تله یو دا معلومه تله ده چې په دنیا کې په تول کېږي د بندیانو حق عدل او انصاف سره ورکېږي او په لفظ د میزان کې هر هغه آله داخله ده چې د یو څیز مقدار په متعین کولی شي که هغه د دوو چابړو تله ده او که دا نوې آلات دي چې په دې باندې مقدار متعین کولی شي دا ټولې تلې دي نو تلم الله پیدا کړه والسماء رفعها ووضع الميزان دا اسمان الله پورته کړی دی ووضع الميزان او تلم کې ښودلې ده الله تطغوا في الميزان چې تاسو زیاتې مه کوئ په تله کې چې چاله څه ورکوئ نو کم مه ورکوئ چانه چې اغشتل کوئ نو زیات تې مه اخلئ ناپ تول کې کمې زیاتې کول د هلاکت یو سبب دی ویل للمطففین چې چانه اخلئ زیات اخلو چې چاله ورکوئ نو کم ورکول کې الله تطغوا فی المیزان چې زیاتې مه کوئ په تله کې واقیموا الوزن بالقسط او سیده کې وزن په انصاف سره ولا تخسروا الميزان کمې مه کوئ په تله کې ناپ تول کې کمې زیاتې مه کوئ والارض وضعها للانعام دا ځمکه الله ویله کړې ده للانعام د مخلوق دپاره والارض وضعها
زمکا الله ویړه کې سراسر اوښلیږي یو چوت پکې را پیدا شي او پاغې کې دننه جاروګې شانتې جوړه ده او غرورو هغه غټیږي نو دا لستوڼی بیا تنګ دی اوښلی ده او دا جاروګې په مزه مزه غټیږي او د دې نه بهر راوځي دا غونګر د قجورو په دې لستوڼي کې دننه جوړ شو او دې لستوڼي ته کم وایي او بیا دې نه دا جارو را بهر شوله او په دې جارو کې تارونه دي او په یو تار باندې یو نقطه لګېدلې ده او هغه نقطه رو غټیږي او د قجوري دانې ته جوړیږي اوس دغه کم دغه لستوڼي پښتو کې به دې ته څه وایي خو زمونږ د علاقې خلک ماشومانو دي به ورته قاشوغه ویله د قجوري قاشوغه نو دا اکمام جمع ده دا قجوري ذات الاکمام په دې پرده کې دننه پیدا کیږي چې ګنده هوا پې ونه لګېږي گرد و غبار پہ اون لگے گی نو دے پردہ کے دن نہ دے جوڑخت شو والحب ذو العصف والریحان او دانیم اللہ پاک پیدا کری دی حب دانا غلی پا ټول رالن غنم جوار اوربش دال مسور رجے دا تمام دانے پر حب کې راغلي ذل عصف دا یو دانا دا په یو پرده کې پټه پیدا کیږي یو بوس دی چې پاغه کې دننه پیدا کیږي هر شی چې د الله پاک پیدا کوي دنیا ته را لېږي پیک کړي را لېږي پیکینګ شوی دی مخکې الله په خپل قدرت باندې دا یو دانا په پرده کې پیک کړي را لګلې دا چې خراب هوا مچ ماشه گرد و غبار په اون لګيږي یو دانا درله په غلاف کې بند راغلی دا غافل انسان لک توجه کا ته چې کوم خوراک کې کده جوارو کده غنمو روټه خوري د جوار او د غنم دا یو دانه تاله په پرده کې پټه راغلی دا کته دال مسور خوري روجي خوري دا یو دانه تعالی الله په خپل قدرت په پرده کې پټه را لېږلې ده بیا دغه پرده بیکاره نه ده دغه بوستا د حیواناتو خوراک دی دانې استا خوراک دی په یو دانه باندې څومره مخلوق مهنت کړی دی په مخلوق دی هغه په مهنت کړی دی رڼا او ګرمي ورکړې ده سپوږمۍ په مهنت کړې ده دانې په بره راښکلي دي اوبه پکې څومره لګېدلې دي ځمکه پکې څومره لګېدلې ده څاروو پکې څومره کار کړی دی انسانانو پکې څومره کار کړی دی غلې پیدا شو تاله تیاره نوړی خولې له راله چېرته دې په الحمد ونه ویله الحمدلله په شروع کې دې بسم الله ونه ویله دا الله پاک د دې نعمتونو شکر دې ادا نه کړ ستام خوراک دی ستا د زناورم خوراک دی والحب ذو العصف والریحان او دانې د پردو والا غلاف والا والریحان ریحان خپل معنی خوشبو د دې ځمکې نه پیدا کېدونکې ونې بوټي په دې کې قسم قسم خوشبویې دي خوشبوداره ګلونه او میوې دي پکې او کله کله د لفظ د ریحان په معنا د مغز هم راځي او په معنا د رزق هم استعمالي رزق خرجت اطلب ریحان الله راوتم چې رزق د الله تلاش کوم ځان والریحان
الله پاک ریحان هم پیدا کړی دا، خوشبو هم پیدا کړی دا، خوشبو ګلونه میوه هم پیدا کړی، رزق هم پیدا کړی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس په کم کم د نعمتونو د خپل رب تکذبان تاسو به نسبت د دروغ کوئ، تکذیب به کوئ. اے پیریانو بنی آدمو، اعلی نعمتنا ربکما ستاسو د دواړو رب. چاته خطاب د انسان او پیری ته. خلق الانسان من صلصال، اللہ پاک چې نوم یې رحمان دې پیدا کړی دی انسان لرا من صلصال. صلصال خاور او بچ یو ځای شي، خټه جوړه شوله او بیا اوچه شي، خلاصه د خټې د خاورې. او فخار هغه ته وایي چې د دې خټې نه څه شی جوړ کړي، په اور یې پوخ کړي او بیا هغه کړنګارې کوي او کړنګېږي، نو دې ته فخار وایي. ټیکرې خلق الانسان من صلصال کالفخار، الله پیدا کړی دی انسان لرا د مټینې خاورې نه، د اوچې کړې خټې نه، کالفخار په شانتې د ټیکرې. وخلق الجان من مارج من نار، پیدا کړی دی الله پاک الجان پیریانو لرا، جنس پیریان. پس په کم کم د نعمتونو د خپل رب تاسو تکذیب کوئ اے پیریانو بنی آدمو. رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. دا الله رب د مشرقین دی او رب د مغربین دی. رب المشرقین مشرق د نور را خطوزه، مغرب د نور د ډوبېدوزه. نو مشرق او مغرب خو یو دی، دې کې رب المشرقین و رب المغربین ویل شوی دی. دا نور چې د سحر راخیږي، نو پرون چې په کم ځای راختلی دی، نو نن په هغه ځای نه دی راختلی، او سبا له بیا په هغه ځای نه په بل ځای راخیږي. نو روزانه د نور راختو ځای نه بدلیږي، او دقه شان چې د انور قبلې اړخ ته ډوبېږي مغرب ته، نو دې ځای بدلی روزانه روزانه، خو روزانه په فرق موږ نه پوهېږو. د اوړي او د ژمي که اندازه واغشتله، نو په اوړي کې چې دی د کم ځای نه راخیږي او کم ځای ته پروزي، نو په ژمي کې د هغه ځای نه راخیږي او نه پې پروزي، فرق بیا واضح دی. نو اسې د نور راختو ځای د نور پرېوتو ځای رب المشرق و رب المغرب. او د اوړي او د ژمي فرق چې کې، نو رب المشرقین و رب المغربین. او چې روزانه روزانه فرق کې، نو رب المشارق والمغارب، بیا به جمع ویل کېږي. نو دا الله رب المشرقین و رب المغربین، رب د دو مشرقو دی او رب د دو مغربو دی. د اوړي او د ژمي فرق یې وښوده. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس په کم کم د نعمتونو د خپل پروردگار به تاسو تکذیب کوئ اے پیریانو بنی آدمو. مرج البحرین یلتقیان، الله روان کړي دي دو دریابونه، یلتقیان چې یو بل سره یو ځای دي، بینهما برزخ لا یبغیان، د دواړو دریابونو په منځ کې یو پرده ده، لا یبغیان چې په یو بل باندې ور اوړي نه. خوږ دریاب او تریخ دریاب دا دواړه یو ځای روان دي، او د دې په دې منځ کې د الله د قدرت یو پرده ده
چې دا خوږ د تریخ ته نه دي او تریخ خوږ ته نه ورځي. ډېرو علاقو کې دا دریابونه شته دی، یو خوا تورې اوبه دي، بل خوا سپینې اوبه دي او یو بل ته اوړي نه اوړي نه، په منځ کې یو نیغه کیرخه د قدرت جوړه ده. دا تورې اوبه دا ترخې دي، دا سپینې خوږې دي. دا سپین دریاب په قلار باندې مدم روان دی او دا تور دریاب دا تریخ دی کې مد و جزر اوچتېدل او ښکته کېدل دي، غټې غټې چپې پکې وي. او کله کله په دې تور دریاب کې او طوفان غوندې راشي، په دې سپینو اوبو د پاسه وروړي او داسې لکه اوبو تیل چې نه یو ځای کېږي، دا یو بل سره یو ځای کېږي نه. نو د الله د قدرت پرده ده په منځ کې، یو بل ته اوړي روړي نه. مرج البحرین یلتقیان، دواړه دریابونه الله یو ځای روان کړي دي. بینهما برزخ، د دې دواړو په منځ کې یو پرده ده. لا یبغیان، چې په یو بل باندې اوړي نه. فبأي آلاء ربکما تکذبان، پس په کم د نعمتونو د خپل پروردګار به تاسو تکذیب کوئ اے پیریانو بنی آدمو. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، راوزی منهما د دې دواړو نه، د مجموعې د دې دواړو نه، یعنې د دې تریخ دریاب نه روزي، د خوږ دریاب نه مرغلرې نه روزي. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، راوزی د دې دواړو دریابونو نه اللؤلؤ والمرجان، غټې مرغلرې او وړې مرغلرې. فبأي آلاء ربکما تکذبان، پس په کم د نعمتونو د خپل رب تاسو تکذیب کوئ پیریانو بنی آدمو. وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، دے اللہ پاک لردی الجوار بحری جہازنا کشتے، المنشآت فی البحر کہ پا دریاب کی اوچتی اوچتی دی، کل اعلام دا غرون پشانتی. پا دریاب کے بادبانی کشتی چی روانی لکه چې غر روان دی. فبأي آلاء ربکما تکذبان، پس په کم د نعمتونو د خپل رب تاسو به تکذیب کوئ اے پیریانو بنی آدمو. دا به تاسو لا پیښور ښار، ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. كل من عليها فان، د ځمکې او د اسمان تمام مخلوقات د الله پاک نه خپل حاجتونه غواړي. او الله پاک د دې تمام مخلوقات او حاجتونه پوره کوي. او داسې وخت به راشي چې دا تمام مخلوقات به ختم شي او صرف یو ذات د الله پاک دا به باقی پاتې کیږي، نور دا تمام مخلوقات ختمیږي. کل من علیها فان، تمام مخلوق فنا بشي. من علیها سوک چې په دې ځمکه دي، کل من هر هغه څوک علیها چې په دې ځمکه دي. په دې به فنا راځي، که انسانان دي که پیریان دي که دا نور مخلوقات دي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، باقی به پاتې شي صرف ذات د پروردگار ستا چې د لوی بزرګۍ او د اکرام خاوند دی. کل من علیها، هر هغه مخلوق چې په دې ځمکه دی دا به فنا شي.
نو د اسمان مخلوق یاد نکو پس مکه چې څوک دی من علیها په دې ځمکه دا به فنا کېږي نو هغه اسمان والا خو یاد نه کړل نو دې نه دا نه لازمیږي چې ګنې د اسمان مخلوق به پاتې شي او د ځمکې هغه به فنا شي دا ځکه چې بل آیات کې الله فرمایي کل شیء هالک هر یو شی هلاکېدونکی دی الا وجهها مگر صرف ستا د پروردگار ذات چې دی دا به باقی وي نور تمام مخلوقات که ځمکه کې د اسمان کې دي که د اسمانونو د ځمکې لاندې باندې چېرته دي ابه ټول فنا کېږي ويبقى وجه ربك وجهنا مراد ذات د الله دی ويبقى وجه ربك ستا د رب ذات به باقی پاتې شي ربک پدې کې دا کزمیر دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تراجع دی او پدې کې د سید الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خاص اعزاز او اکرام دی کله وت عبده وی او کله وت الله پاک خپل ځان ته نسبت کوي محبوب استاد پروردگار ذات به پاک پاتې شي نو ځمکه او اسمان چې په دې کې څومره مخلوقات دي دا ټول فانی دي فنا کېدونکي دي او یو ذات د الله باقی دی د فانی کېدو نه مراد دام کېدی شي چې دا ټول څیزونه په دې وخت کې د خپل ذات په اعتبار باندې فانی دي بقا والا نه دي دوام او بقا پکې نشته او دام ممکن را چې د قیامت پر ورځ باندې دا معنام کېدی شي چې د قیامت پر ورځ به دا ټول فنا کېږي اوس هم فانی دي او د قیامت پر ورځ به فنا شي ويبقى وجه ربك او بعض مفسرین فرمای وجه ربك د دې مطلب دا دی چې د کوم سيزونو روح الله طرف ته دی هغه سيزونه به باقی پاتې کیږي نو په دې صورت کې معنا د آیات دا شولا چې کل موجودات په دې کې بقا صرف هغه سيزونو ته ده چې د کومو سيزونو نسبت الله ته کیږي الله طرف والا دي پدې کې د الله ذات او صفات هم دي او په مخلوقاتو کې چې کم اعمال او کم احوال دي او د الله سره تعلق وي هغه اعمال او احوال به باقی پاتې کیږي د پیریانو د بنی آدمو د فرشتو هغه کارونه چې د الله د رضا د پاره دي الله طرف ته رخ دی هغه کارونه نه فنا کیږي او د دې خبره تایید د قرآن په آیات کې شته ما عندکم ينفد ما عندکم ينفد وما عند الله باق تاسو سره چې سدي ينفدو هغه ختم شي وما عند الله باق او کوم سيزونه چې الله سره دی هغه باقی وي تاسو سره مال او دولت ته فنا بشي تاسو سره طاقت او قوت ته فنا بشي تاسو سره راحت ته فنا بشي خوشحالی در سره فنا بشي غم در سره فنا بشي محبت در سره فنا بشي دشمنی او عداوت ته فنا بشي او سچ الله سره دی هغه به نه فنا کیږي کم سيزونه چې د الله د رضا د پاره دي نه ختميږي کني کې د اوکړه پسینه لو کنه لو کیږي خرابيږي نه برباديږي نه ويبقى وجه ربك باقی به پاتې شي صرف ستا پروردگار ذات
یا هغه نیک اعمال چې د الله د رضا دپاره ابم باقي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. هغه رب ذو الجلال چې هغه د لوی جلال او د عظمت خاوند دی، د لوی خاوند دی، والاکرام او د عزت خاوند دی. حقیقت کې د عزت او د عظمت خاوند صرف الله. الله په خپل باندې صاحب عظمت دی، صاحب جلال دی، خو د دنیا د بادشاهانو په شانته نه. د دنیا بادشاهان عزت و سرشتا، جلال و سرشتا، خو غریب ته نظر نشتا، کمزور مخلوق ته نه ګوري، توجه نه کوي. او د الله عظمت او جلال شتا، خو سره د عظمت او د جلال مخلوق ته توجه ده. مخلوق لم اعزاز ورکی، اکرام ورکی، بشمار نعمتونه ورکی، د مخلوق دعاګانې اوري، درخواستونه اوري. او ذل جلال والاکرام د الله داسې صفتونه دي چې په دې صفتونو د الله نه سوال کې هر سوال به قبليږي. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمای الذو بیا ذل جلال والاکرام، لازم کې اذان باندې دا ذکر چې یا ذل جلال والاکرام، په خپل دعاګانې کې یا ذل جلال والاکرام یاد ساته، دعا کوي نو دا به قبليږي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها هرغ مخلوق چه پدیز مکده فان نو دا فنا کیدن کرے ويبقى وجه ربك او باقی بپاتشی ذات د پروردگار ستا ذو الجلال والإكرام چه خاوند بزرگی دو دا عزت او دا عظمت دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس پکم کم د نعمتونو د خپل پروردگار تاسو به تکذیب کوئ اے پیریانو بنی آدمو. يسأله من في السماوات والأرض، سوال کوي د دې الله پاکنا. يسأله سوال کوي د دې الله پاکنا من اغا مخلوق فی السماواتی چی اسمانونو کری والارض او کپزمک کری. دا اسمان مخلوق د زمک مخلوق ټول الله ته محتاج او ټول حاجتونه د الله نه غواړي. زمک والا مخلوق د خپل ځان مناسب حاجتونه د الله نه غواړي، رزق غواړي، صحت غواړي، عافیت غواړي، آرام غواړي، راحت غواړي، په آخرت کې مغفرت غواړي، رحمت غواړي، جنت غواړي. دا د ځمکې مخلوقات دي خپل حاجتونه غواړي. او د اسمان مخلوق خوراک سکاک ته محتاج نه دي، خدا الله رحمت او مهربانه ته هر وخت محتاج دي. نو اغویم د الله نه مغفرت غواړي، رحمت غواړي، خپل حاجتونه غواړي. يسأله من في السماوات والارض، دی الله پاک نه سوال کوي هغه مخلوق چې اسمانونو کړي او که پزمکه کړي. کل یوم هو فی شأن، کل یوم دا الله پاک هر ورځ فی شأن په یو حالت کې وي. یا يسأله من في السماوات والارض كل يوم، سوال کوي دی الله پاک نه هغه مخلوق چې اسمانونو کې او که پزمکه دي کل یوم هر ورځ سوال کوي.
دا سوالونه او دا درخواستونه الله پاک ته روزانه کیږي او دا روز نه مراد څه شی دی کل یوم د دې روز نه مراد زمونږ د شپه او د ورځ یا 24 غنټې نه دي عرفي روز ته نه مراد نه ده بلکې مطلقاً د دې نه وقت مراد دی یسأله من فی السماوات والارض سوال کوي دی الله نه هغه مخلوق چې اسمانونو کړي او که پزمکه کړي کل یوم فی کل وقت په هر یو د وقت کې هر وخت کې سوالونه کوي د تمام دنیا مخلوقات په مختلفو علاقو کې په مختلفو زمانو کې په مختلفو جبو باندې د الله نه سوال کوي خپل حاجتونه غواړي او د ځمکې او د اسمان د هر مخلوق د هر یو فرد ځان له بشمیره حاجتونه دي او دا تمام حاجتونه هر وخت الله نه غواړي الله یې اوري الله یې ورکوي حاجتونه پوره کوي کل یوم هر وقت هو فی شأن هر وقت الله په یو خاص شان کې په یو خاص حالت کې جمدی کول کوي هر وخت جمدی کول کوي چاله جون ور کوي چاله مرګ ور کوي چاله عزت ور کوي چاله ذلت ور کوي چاله صحت ور کوي چاله بیماری ور کوي چاله مصیبت ور کوي چاله راحت ور کوي څوک خندای څوک جړای سائل ته د سوال مطابق عطا ور کوي چاته گناہ معاف کوي جنت ور کوي چاله دوزخ ور کوي چاله حکومت او اقتدار ور کوي څوک پزمکه را خلاصي کل یوم هو فی شأن ہر وقت کے اللہ پاک په یو خاص شان او په یو خاص حالت کې وي یسأله من فی السماوات والارض سوال کوي دی الله پاک نه من اغا مخلوق فی السماوات چې اسمانونو کې دي والارض او کپزمکه کې دي کل یوم هو فی شان هر ورځ او هر وخت کې الله په یو خاص شان کې وي په یو خاص حالت کې وي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس پکم کم د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه تکذیب کوي اے پیریانو بنی آدمو سنفرغ لكم أيها الثقلان سنقصد لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم ثقلان دا تسنیه ده دا ثقل تسنیه او ثقل معنی بوج وزن ثقلان معنی دو بوجونه مراد یو انسان او بل جنات په عربي ژبه کې ثقل داسې څیز ته ویل کېږي چې وزنی وي یا قدر و قیمتی وي دیو جن پیغمبر علیہ السلام فرمائی انی تارک فیکم الثقلین زپتاسو کې دو سیزونه پری خودون کی یما دو وزندار قابل قدر سیزونه یو کتاب الله او بل سنت د پیغمبر علیہ السلام دیتے ثقلین ویلے وی کتاب د الله قرآن او سنت د پیغمبر علیہ السلام نو دا قابل قدر دی قدر و قیمت والا سیزونه دی نو دا انسان او پیره دا قابل قدر دی وزندار دی ثقلین نه مراد وزندار قابل قدر سیزونه دي چې یو انس او بل جن پزمکه چې کم مخلوق اوسیږي نو پاغه کې پیریان او بنی آدم
دا قابل احترام او قابل قدر دی. سنفرغ لكم ایها الثقلان، سنفرغو زرد چې من به فارغ شو. نو فراغ د شغل مقابل دی. یو بنده په یو کار کې مشغول وي نو هغه شغل پریږدي نو بنده فارغ شو. یو کار پریږدي بل شروع کی. اوس الله پاک خدا سے نه دی چې یو کار کوي نو بل ته اوزګار نه دی، نو دا یوې پرېښود نو بل کار یې شروع کړ. د الله کارونه داسې دي چې په یو کار کې الله مشغول دی نو دا مشغولتیا د بل کار دپاره رکاوټ نه دی، مانع نه دی. نو دې کې دا سنفرغو مطلب دا دی چې د عامو انسانانو په شان ته فراغېدل نه دي، بلکې دې کې مطلب پوره توجه کول دی. یو کار ته پوره توجه کول. نو د دنیا دا حالت داسې چې په دنیا کې هر مخلوق د الله نه خپل حاجت غواړي، الله یې ولا پوره کوي. دا یو شغل دی. نو دا سلسله به د قیامت پرز باندې مکمل بن شي. بندیانو سوال کول او الله ولا حاجتونه پوره کول، دا به د قیامت پرز بن شي. نو الله وی زبا متوجه شما د دې مخلوق حساب کتاب تا. صرف یو کار حساب کتاب عدل انصاف سره فیصله کول. نو سنفرغ لكم سنقصد لكم ایها الثقلان. اے پیریانو بنی آدمو ستاسو حساب کتاب ته زه متوجه شم، نور کارونه به نه کوم. په دنیا کې چې کوم حاجتونه غوښتل او حاجتونه پوره کول دي دا سلسله به بند کما او ستاسو حساب کتاب او عدل او انصاف ته به پوره توجه کما. سنفرغ لكم ایها الثقلان، زرد چې موږ به قصد او اراده وکړو، توجه به وکړو. ایها الثقلان، اے پیریانو بنی آدمو، اے دو وزندارو قدرمنو، ستاسو حساب کتاب تا سنفرغ ځان به فارغ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کم د نعمتونو د پروردگار خپل تاسو به تکذیب کوئ اے پیریانو بنی آدمو. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے ډلې د پیریانو د بنی آدمو، ان استطعتم کچر تاسو طاقت لره، ان تنفذوا چې تاسو اوځئ، من اقطار السماوات والارض د طرفونو د اسمانونو او د ځمکې، فانفذوا اوځئ. لا تنفذون تاسو وتی نشئ الا بسلطان، مگر په قوت سره، او قوت در سره نشته. د قیامت پرز باندې د ذره ذره حساب کتاب بکیږي. او په دغه ورځ باندې نیک عمل والا هغه به انعامات ورته ورکېږي، خوشحالېږي به. خو دې بد عملو ته به سزا ملاویږي. د سزا چې څوک ووري خو هغه کوشش کوي چې وتښتم او دا سزا راته ملو نشي. مجال شته چې څوک وتښتي؟ د تېښتې درک نشته، هیڅ څوک هم تېښته نشي کولی. په دنیا کې د مرګ نه تېښته نشته، په قیامت کې د حساب کتاب نه تېښته نشته.
په دنیا کې په عدالت کې چې په یو سړي باندې جرم ثابت شي نو کله به اورېدلي چې فلانې مجرم د عدالت نه وتښتېدو د پولیس نه وتښتېدو هتکړی د لاسه وویسو لاړو تښتېده او پولیس د مجرم په ګرفتارولو کې کامیاب نشو کله کله د جیل نه م تېښته کېږي فلانې د جیل او تښتېده نو د قیامت پر ورځ د فرشتو د لاس هم نشي تښتېدی د الله د عدالت نه هم نشي تښتېدی او د جهنم نه هم نشي تښتېدی دنیا جدا شوې دی د کمزورو په لاس کې ده آخرت د الله په دست قدرت کې دی بنده ته تېښته نشي کولی یا معشر الجن والانس اے ډلې د پیریانو د انسانانو ان استطعتم کچر تاسو طاقت لرے ان تنفذو چې تاسو اوزه من اقطار السماوات د طرفونو د اسمانونو د ځمکې فانفذون اوزه د پیریانو له الله پاک د انسان په نسبت باندې زیات قوت ورکړی دی د اسمانونو پورې مخیږي انسان نه خیږي نو د پیریانو ذکر یې مخکې که یا معشر الجن ای ډلې د پیریانو او د انسانانو که د تېښتې خیال کوئ نو تښتېدی نه شي په دنیا کې چې ملک الموت د مرګ فرشته راشي هېڅوک لا تر اوسه تښتېدلي نه دي بچ شوي نه دي نو دارنګې میدان حشر کې که تېښته کول غواړئ نو تښتېدی نه شي زه خپل قوت باندې آزمایش وکړئ د ځمکې او د اسمان د حدودو نه تښتېدی نه شي فرض که الله طاقت درکو او تښتې نو د الله د قدرت د احاطې نه به چېرته ځئ یو ځای کې تېښته دې نشته وی میدان حشر کې چې دا هیبتناک منظر وویني نو دا بعضې انسانان به تېښته کوي او چې کم طرف ته تېښته کوي نو مخې ته فرشتې ولاړې دي نو کم خوا به ځي واپس خپل ځای ته په خپله بیا راځي واپس به خپل ځای له راشي یا معشر الجن والانس اے ډلې د پیریانو د بني آدمو ان استطعتم کچر تاسو طاقت لرئ ان تنفذو چې تاسو بهر او تخته اوزه من اقطار السماوات والارض د کنارو د اسمانونو او د ځمکې فانفذون اوزه لا تنفذون الا بسلطان وته نشه تاسو مگر په قوت سره او قوت در سره نشته دی دا الله د حکومت نه تېښته کولی نشي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم کم د نعمتونو د خپل پروردگار تکذبان تاسو بنسبت د دروغ کوي اے پیریانو بني آدمو یرسل علیکما شواظ من نار یرسل را خوش کولی بشی علیکما پتاسو باندې شواظ شغله من نار د اور ونحاس اولگی فلا تن